مونه دوستانو الله مو خوشحاله و اباد لرو. بیا هم له هرات له ښار څخه تاسو سره مخاطب یم. دلته راغلی یم. تاسو د کمپلې وینئ، دا مکمل یو ګودام دی د کمپلو. هغه کمپلې ماشاءالله چې ډبلې کمپلې دي چې یو دانه واغوندې نو بلستن ته ضرورت نه وي. څنګه چې قمر بنسټ هیوادوالو سره وعده کړې ده چې دوی لپاره به انشاءالله کورونه جوړوي چې هغه کورونه یې چاړنګ شوي دي زلزله کې. نو اوس لپاره د کورونو کار لا شروع شوی نه دی. انشاءالله چې څنګه موږ نن اجازت واخلو سبا به کار شروع کړو. نو اوس لپاره هم تقریبا کم زر کمپلې واغېستلې تر څو پورې دا یو کلی مکمل چې ړنګ شوی دی 400-500 کورنۍ د هغې لپاره به هر کور ته 2 کمپلې ورکو. همدارنګه د کمپلو سره سره ورته تقریبا 1.2 میلیونه افغانۍ دي، دا به هم ورته ورکوو، نقدې به ورکوو تر څو پورې هغې ته څه شی ضرورت یې هغه واخلي. الحمدلله مواد ښه پرېمانه دي. نو فقط هغه دوستان چې له مرستو څخه پاتې وي زما دا ویډیو وینئ، راځئ بسم الله کړو تر څو پورې تاسو هم په دغه د خیر کار کې برخه واخلئ. واتساپ نمبر ډسکرپشن کې درته اچومه، موږ سره رابطه وکړئ تر څو پورې زموږ دا هیوادوال تاسو باور وکړئ پرون یو قسم ته هوا راالوتې وه چې داسې په نیم متري کې څوک ښکاره کېدل نه، خیمې وو، د ماشومانو هلته تګ و راتګ د خلکو زمونږ ډېر مشکله شو. حتی هلته چې څوک اوسېدل هغه ورونه شاید تاسو ویډیوګانو به لیدلي وي، هلته چې کوم دغه متضررین اوسېږي خیمې د خاورو څخه ډکې او دومره یخه وه. نو دې په خاطر باندې هم بهتره وګڼله چې د خوراکي موادو پر ځای باندې دغه کمپلې ورته ویسو تر څو پورې دی ګرم اوسي، ماشومان یخ ونه وهي. نو الحمدلله کمپلې مو اوس بار کړي دي، موټر بهر ته ولاړ دی، دا به ورو نن به توضیح کوو ورته، ورسره نغدې پیسې به هم توضیح کوو، موږ سره اوسي ویډیوګانې وګورئ، در سره شریکه کړئ تر څو ټول هغه ورونو چې مرسته کړي هغې ته الله تعالی اجر ورسوي، او هغه ورونو چې مرسته نه کړې او هغې دا وویني انشاءالله چې هدی هم زړه وشي تر څو پورې د خپل هیوادوال دغسې حالاتو کې پرې نه دي. ډېره مننه او درنښت خصوصا له هغه خلکو نه چې په قمر بنسټ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې خپله دلته وکیلان ګرځولي یاستو. الله مو خوشحال لره. السلام علیکم.